سلامونه ملګرو، هیله صحتمند به یاست. په خیر یې زه یم فتح همدا تاسو ګورئ ټیکنیکل همدا یوټیوب چینل. په دې ویډیو کې یا په دې کورس کې باندې امازون اړوند په یو ای او KSA مارکیټ باندې خبرې کوو، کار کوو چې څنګه موږ تاسو کولای شو چې یو ای مارکیټ یا په KSA مارکیټ یعنی د دوبی او سعودي مارکیټ باندې موږ تاسو کار وکړو، په امازون کې پروډکټ خرڅ کوو او له دې لارې ځان لپاره یو غوره عاید جوړ کړو. اول موږ تاسو دا مارکیټ انتخابوه، په کوم اساس باندې موږ تاسو دا مارکیټ انتخابوه ځان لپاره چې په یو ای او یا هم په سعودي مارکیټ باندې موږ تاسو کار وکړو. دلته مختلف ریزنونه دي، تاسو ته په تفصیل سره خبرې کوم. یو خبره درته کوم چې تر ټولو بهترین مارکیټ پلیس دا دی هغو کسان لپاره ده چې خپل په سعودي یا هم دوبی کې اوسېږي. د اول لپاره دا بیسټ اپشن ده، ډیر ښه اپشن ده، ډیر په اسانۍ سره کار کولی شي او ډیر ښه عاید ځان لپاره جوړولی شي. خو دوهم قدم کې بیا دی هغه کسان لپاره چې په افغانستان کې اوسېږي هم نسبت USA ته سعودي او دوبی غوره ده، په اسانۍ کار کولی شي او ښه ګټه کولی شي. اوس نور کوم دلیلونه په اساس باندې هغه څلور عمده دلیلونه دي چې موږ تاسې یو ای ځان لپاره انتخابوو، په یو ای کې کار کوو، یو ای کې یا KSA کې یا دوبی او سعودي کې. اوس راځو اول اپشن unlimited sale and 0 روپۍ اپ مانتلی. تاسو په چیرته غواړئ په یو ای کې کار وکوئ امازون لپاره امازون کې، نو تاسو هغه د میاشتې 9.99 تقریبا 40 ډالره چې د امازون مانتلی فیس ته د پروفیشنل اکاونټ لپاره چې تو انلیمیټډ پروډکټ خرڅ کې، دا فیس د دوبی لپاره یا د یونایټډ عرب امارات لپاره او د سعودي لپاره پیلن شتون نه لري، تر اوسه پورې نشته. دا هم په دې اساس باندې تر اوسه پورې نشته. امازون په یو ای او په KSA کې نه وای، د ډېر وخت نه ده وتلی، نو غواړي چې دوی زیات سیلران پیدا کړي، زیات کسټمر پیدا کړي. په دې اساس باندې پیلن دا پیس نشته. له دې فرصته باید موږ تاسو استفاده وکړو چې بغیر له پیسه، بغیر له مانتلی فیس څخه موږ تاسو په امازون کې خپل پروشات پیل کړو. نور چارجونه لري امازون، لکه ډیلیوري کاست او د شپینګ کاست او ریفرل کاست، په دغه مانتلی فیس کوم د ثابت فیس د 40 ډالر دا نه لري. تاسو په 0 پیس باندې کولای شئ چې امازون کې فایل وکوئ. نو دا یو ښه اپشن ده. اوس که چیرته چې په دوبی کې، په نورو په امریکا کې البته یا په نورو اروپایي هیوادونو کې، جرمني کې، فرانسه کې، په دوه هیوادو کې امازون پیل کوئ، تاسو باید د میاشتې 40 ډالر فیس ورکړئ تر څو تاسو انلیمیټډ پروډکټ خرڅ کړئ. دا یو ښه اپشن ده. موږ تاسو دوبی کې امازون پیل کوو، دا فیس څخه به معاف یو، د فیس څخه به خلاص یو. دوهم پوینټ چې ده وی ډو ناټ نیډ پر LLC. اوس په چیرته موږ په USA مارکیټ کې خپل بزنس پیل کوو، په امازون کې موږ لپاره LLC ضرور ده، موږ تاسو باید LLC جوړ کړو. اوس په اروپایي هیوادو کې په انګلستان کې مثلا موږ غواړو چې خپل پروشات پیل کوو، هلته باید LTD جوړ کړو چې دې جوړول خپله یو کاست لري، قیمت لري، مصارف لري. نو موږ غواړو چې په دوبی مارکیټ کې خپل پروشات پیل کړو، له دې څخه به خلاص یو. موږ به LLC ته ضرورت نه لرو، بغیر LLC کولی شو چې خپل پروشات په امازون کې پیل کړو او خپل اکاونټ جوړ کړو. نو دا یو ښه اپشن ده، سرمایه مو کم مصرفیږي، LLC ته ضرورت نه وي، بغیر LLC کولی شو چې شروع کړو. دریم کوم اپشن ده we can start and low investment. دلته چې موږ تاسو په امازون کې پروشات پیل کوو یا د اساسي لار په حیث باندې کار کوو، یا یو ای مارکیټ کې یا خپل KSA مارکیټ کې، نو موږ تاسو به په کمه سرمایه کولی شو چې خپل پروشات پیل کړو. ولې کمه سرمایه؟ تو مانتلی فیس نه ورکوئ 40 ډالر، له دې خلاص یې. LLC نه جوړوئ، LLC جوړ کړئ، په LLC باندې مصارف وکړئ. او ته کولی شئ چې په دوبی او سعودي کې اوسېږئ، هلته پروډکټ لوکلي واخلئ، نو ډیره کمه سرمایه مصرفیږي. یعنې که تاسو وایم که تاسو حد اقل 100 درهم 100 الا 500 درهم تاسو ولرئ، دا که تاسو ولرئ، تاسو کولی چې په یونایټډ عرب امارات یا په KSA یا سعودي مارکیټ کې تاسو خپل پروشات پیل کړئ او په امازون کې کار پیل کړئ، چې دا ډیره کمه سرمایه ده. اوس که تاسو په USA مارکیټ کې کار پیل کوئ، هلته مارکیټ ډیر پراخ ده، سیلران هم زیات دي، LLC به هم ورته جوړوئ، تاسو مصارف لوړیږي. صحیح ده. سعودي امریکا مارکیټ چې ده، یا که د کاناډا مارکیټ ته یا د جرمني مارکیټ ته، هغه مارکیټونه نسبت د دوبی مارکیټ ته ډیر غټ مارکیټونه دي، ډیر زیات اندازه سیلران لري او ډیر زیات اندازه کسټمر هم لري. خو هلته سرمایه ته زیات سرمایه ته ضرورت شته. دلته چې دا که سیلران کم دي، همداشان کسټمر کم دي، بیا هم په مصارف کم دي، موږ تاسو کولی شئ په کمه سرمایه کار پیل کړو. او ښه اپشن د هغو کسانو لپاره لکه مخکې چې مو وویل چې دا کسان خپله په سعودي یا دوبی کې اوسېږي، د هغو لپاره بیخي بیسټ اپشن ده. تاسو اګر د ضرورت نشته تاسې کار پرېږدئ، د کار
وظیفې ترڅنګ باندې یو ساعت 2 ساعت 3 ساعت تاسو دې ته وخت ورکوي یا کار باندې کوي تاسو ځان لپاره ډېر غوره عاید جوړولای شئ کله چې تاسو ځان لپاره ښه عاید جوړ کو په دې پوسټ تر کار وظیفې تاسو دې کې ډېر ګټلای شئ بیا کولای شئ وظیفه ورته پرې ټول ټایم همدغه امازون ته ورکړئ او بل په دې کې بیسټ اپشن چې د وی کان پروډکټ لوکل سورسینګ په دې کې تاسو کولای شئ چې لوکل سورسینګ وکړئ ځکه موږ زیاتره افغانان دي زیاتره پاکستان اوسیدونکي په سعودي او دوبی کې ستال ته کار کوي یا وظیفه کوي یا خپل کاروبار لري په دې کې ستال ته خپل نو دوی کولای شي چې لوکل پروډکټ په واټو سټورونو کې واخلي او امازون ویرهاوس ته ولېږي یا یې واخلي ځان سره یې وساتي او امازون په ویب سایټ باندې لیست کې کله چې آرډر ورته راشي ورته شفټ کړي نو تاسو کولای شئ چې د دغو څلورو بیسټ اپشنونو په خاطر باندې د دغو څلورو نقاطو په خاطر باندې یو ای مارکیټ پلیس ځان لپاره انتخاب کړئ او په دې کې په امازون کې کار پیل کړئ اوس راځو چې څنګه موږ تاسو کار پیل کوو څنګه ځان لپاره یو ښه پروډکټ پیدا کړو څنګه موږ تاسو باید په دې کې ګټه وکړو نو دا تاسو زه عملی په تفصیل سره په دې پلیلیست کې کاروم ټول ویډیوګانې په تفصیل سره وګورئ 1 by 1 باندې ان شاء الله مکمل زده تاسو کولای شئ د یو ای مارکیټ پلیس اوس راځو تاسو باید د پروډکټ هانټینګ لپاره چې پروډکټ پیدا کړئ ځان لپاره کوم شان باید تاسو ولرئ دا شان باید تاسو په کمپیوټر کې تیار خلاصي او پروډکټ هانټینګ باندې فایل وکوي ټول کار لدی ورسته عملی کوو تاسو باید پریکټیس وکوي عملی کار وکوي ترڅو تاسو معنا سره د مارکیټ پلیس زده کړئ اوس چې تاسو په یو سی مارکیټ کې کار کوئ یا بیخي امازون کې نوی یاست زما د همدي یوټیوب چینل ته لاړ شئ نور پلیلیستونه وګورئ بیسیک کانسپټ وګورئ بیسیک کانسپټ وروسته پروډکټ هانټینګ او سورسینګ وګورئ د امازون او د انلاین تجارت اصلاحات وګورئ تاسو له شان سره بلد شئ که تاسو له زیاتو شان سره بلد یاست یا په نور مارکیټ پلیسو کې کار کړئ اوس غواړئ چې په یو ای یا KSA کې کار پیل کړئ نو دې پلیلیست د ویډیوګانو ته ادامه ورکړئ دوام ورکړئ مسلسل وګورئ او عملاً کار پې وکوئ او کوم وخت چې آنلاین کلاسونه جوین کړئ نو تاسو کولای شئ په دې واتساپ شماره باندې موږ ته واتساپ کې میسج وکړئ او موږ آنلاین کلاسونه جوین کړئ چې ترڅو 1 by 1 تاسو ته هر څه وښیو مخامخ او امازون مارکیټ پلیس کې کار پیل کړئ سعودي مارکیټ پلیس کې دوبی کې اوس دا شان چې دی اوپن امازون مارکیټ پلیس اول به تاسو راسئ د سعودي دا براوزر به خلاص کړئ براوزر چې تاسو خلاص کو دلته به تاسو د دوبی امازون ورته amazon.com راغله .com چې دا دی یو ای سی مارکیټ پلیس تاسو په دې .com په ځای باندې .ee دا به ورکړي amazon.ee په دې کې اشتباه نه سي دا به انتخاب کړئ کله تاسو انتخاب کو تاسو ته د امازون مارکیټ پلیس د سعودي د دوبی مارکیټ کې تاسو ته خلاص همدا شي سعودي مارکیټ کې هم د تر خلاصوم بیا اوس به دوبی مارکیټ باندې کار کوو نو دا تاسو را خلاص کو یو شی دوهم اپشن به چې را خلاص کړئ دوهم اپشن به تاسو اکسل شیټ دا سی اکسل شیټ به اکسل بر فایل بر خلاص کړئ دا سی شیټ به جوړ کړئ نمبر اف د پروډکټ په پروډکټ نمبر ولیکئ نمبر ورکړئ سیل پرایس او بیسار ونه دا به اوس ترته خایم چې څنګه ولیکو څنګه لیکو خدای تاسو په اکسل شیټ باید را خلاص کړئ سپین کړئ هم دریم اپشن به تاسو را خلاص کړئ اوپن markeria.com پر سرچینګ ټریډمارک تاسو به چې ور خلاص کړئ بل به هم دې براوزر ته وراسئ په دې به ولیکئ KhqrJFbRmkU&list دا تاسو کلیک کوئ انټر وکړئ دغه درې شان به تاسو په کمپیوټر کې اوپن وسی خلاص کړئ مستر څو هانټینګ فایل کو چې شی ولو اول چې ولو دی امازون مارکیټ پلیس وو دا مارکیټ پلیس خلاص کو دی دوبی مارکیټ پلیس دوهم قدم کې تا اکسل شیټ یو ځان لپاره خلاص کو په دریم قدم کې تا شی خلاص کولو همدا دی markeria.com دا تاسو خلاص کو لدی ورته چې کوو فایل کوو په پروډکټ هانټینګ باندې دا سی ویډیو ډیر غټه نسی اولنی ویډیو په همدې ځای سټاپ کوو په دوهمه ویډیو کې عملاً په دې باندې کار پیل کوو چې اوس موږ تاسو څنګه یو بیس پروډکټ داس پروډکټ پیدا کو پرایفټیبل پروډکټ چې موږ تاسو لپاره ګټه وکړي او موږ تاسو پروډکټ لیست کولای شو موږ تاسو پروډکټ به چیرته اخیستلای شو څنګه لیږلای شو دا ټول بس تاسو ته په تفصیل سره ان شاء الله خیمه نو تاسو څخه یو همکاري غواړم چې زما ویډیوګانې کوشش وکړئ چې لایو یو ګورئ ترڅو زما له چینل سره مثال کومک وکړي پروموټ شي او دا ویډیوګان تر نور کسانو پورې ورسیږي او هغه هم لدی ویډیوګان څخه استفاده وکړي ترڅو په پری ډول باندې خپل کار پیل کړي او بزنس پیل کړي ځان لپاره یو غوړ عاید جوړ کړي
ان په اسانۍ سره د ما یوټیوب چینل ویډیوګان تاسو وړیا زده کولای شئ. کوم چیرته کورس تعقیبول یا کورس مو غوښتل له ما سره بل کس څخه چې په کم وخت کې زده کوي په اسانۍ زده کوي هم کولای شئ. ځکه آنلاین کورس یا خپل کورس په دا ګټه لري تاسو سپورټ ورکوي. او زه خپل تاسو د پروژه تر پیل پورې مکمل سپورټ ورکوم. څنګه تاسو خپل پروژه پیل کړئ، په کوم برخه کې مشکل سره مخ کېږئ، تاسو غو سوالونو ته جواب وایم، عمل راهنمایي درته وکم. هغه آنلاین کورس په دې برخه کې بهتر ده. خو یوټیوب هم تاسو کولای شئ یوټیوب څخه هم زده کړئ، خو دا بلې وخت در سره نیسي یا بعض پوښتنې سره مخ کېږئ. کولای شئ پوښتنې په ویډیو ته په کمنټ کې له موږ څخه وکوئ، بیا به ما کمنټ کې جواب درکوم، راهنمایي به درته وکوم، یا په راتلونکو ویډیوګانو کې بیا تاسو پوښتنې جواب کوم. په یوټیوب یې پرې هم زده کولای شئ. خو کوم وخت چې آنلاین کلاس جوین کړئ له ما سره بل کس سره کولای شئ چې جوین کړئ. تر بلې ویډیو په لاس پاره ما ښه وخت ښه چاري.